एवरीवेयर टू द तख्त सुलेमान इस चुपैदिंग करता है, बादल इस प्रोवाइडिंग करता है और हम नीचे आरिंग करता है. दादी फारूक साहब उस मुझसे वकल दादी موږ لغرزه خراکشته سو تقریبا د 2 غنټې سفر وې په واپسی باندې راتلو دا راغو ستانو براشه ځوانه دا د احمد ګل کور دی د دې د استوګه کې د درازم دی د پر کور باندې سراتو چټای راته وړ کړي و د زموږ په درخت لاندې شو کې برابر کړي د چټای د ناس ځای صفا کړی دی او به دې په دې راته شوی اوس د چای را پوښ کې خرچای انتهایی تکړه سړی دی څه ستړیا و بالا د پر سر باندې هغه د په دا بندوبست باندې زموږ نو دا ماحول منظره د تاسو آس پاس ګوري اوس به ان شاء الله پر مخ باندې سفر کوي تاسو څه ته تاسو دغه مستقل نه راشه تاسو باندې ما دا ډوره سر زبره د وبو پتلې دي خلک نه پراتي هغه نه د بل دی د دا ډوره تر دغه کور لږ لاندې ده دا زما نه دا په شکر سره پستور بس دې مړه نه وکی لاره ته وکیا پستور بس شوی د صحیح معلومه ده او کنه د معلومه تاسو لا غزه پښتنه وکاسته او کاغر نه د معلومه زه خو بیا دا یم د تر بدل سي اجازه عامر خان چای څنګه دی ډیر زبردست چي مزاک چای فاروق جان چای څنګه دی زبردست فل بو اورنګزیب چای څنګه دی مزه درشه مامي عامر صاحب ستا خدمت شو دی اسا دا چای دی موږ اوس تیاری وسته د وسوه خپل سامان په اوس بار کې انتهایی خوندور موسم دی وریځ راغه د غره پر سر باندې شی وریځ دي د تخت پر سر باندې موږ له تخت دای را شوسو دا شاوخوا دا زموږ د سټې ځای و سره اوس آرام وکړي چای مو شي سیمیا مو خوړه پتیری مو خوړه رواني اوس داري بس فوټو سیشن هم وسوي بس ته له دې ځای څخه رخصت اخلو اوس هم واپسې دا مراد خان دی مراد خان له موږ سره اوس راوستی اوس یې ورته بار کوي دا بل احمد خان دی دا د احمد خان کور دی دا د کور دی دلته دی اوسي موږ سره دا ماشوم راغلی دی رجب هم له موږ سره ډېر لوی همت وکړي سامان یې دا اوس یې تر اوس رسۍ نیولې وه په مخه یې روان کړی پر لیار دا لوړ چې کوم دی تخت نه ښکاره کېږي وریځو کې پټ شو نو انتهایی خوندور پلاستیک هم څه کوي پلاستیک پلاستیک هم څه کوي او ښکاره شي ته باندې کوي شاه فاروق صاحب په دې باره کې څه وایي اوس تیار سوی زیات موږ خپل روان فاروق دا چی دا دا خو غړوندای دی ګرګړی دا ګرګړی نه دا بل دا اوس تر نیولې دغه مهار دا مهار. او دا اوس لړۍ مهاري د څه دي دا اوس فن وی ما خو ما مچردانې پاتې نه و ویډیو د ویډیو ته شروع کړ دی ویډیو يوم البرلاتي ليوم الفرلاندي ليوم الشبكي وقلبه ترتكي Easy baby. سيدور بتلمو بس يلا بس
دا یا کور په دې نه د دې څو په منځ کې څه فرق دی اوس بیا وخت ودوالي سوشي رانانوز نه نه هلته رانانوز داسې له ده داسې به شروع کړو تصدیق به کړو زول تکای د بارا د اوسم غنځي دوی به کړو ورمخ مراد خان غوډ مون شو مې استاد زود دا ویای کته زما تر مخه وژه فاروق صاحب څنګه شنو بھائی دا رنګ نشایم دوه ګلاس کټوري مې چشلې دي بالکل ما حرکت سترګې مو پټاوي خوب راغی د غرب منځ کې خوب راغی نو بس ته ویدا هله په امر زمانیم کې ماما شریف تا شنو بای شریف او زبردست داسې والله ځل راځم دا دا زموږ ګاډۍ دلته ولاړه ده موږ برته راکښته سو الګ خو خور ته دا یو دا ټیم د تنګي پر سر ولاړ وي زموږ دا ګاډ د جرني سره اختتام ته ورسېده بس اوس په ګاډۍ کې پر خپل خوا باندې ځو وزیره څنګه اوس تا سفر یاره ډېر خوندور سفر ستړیا پکښې وه ما دوم وار وی او د ترتار وار ملای ور ډېر زیات انجوای کوي لږ ویټ مې زیات و ترتار وار خو انجوای مې ډېر زیات کوي اوس هغې راورسېدو ګاډۍ ولاړه ده بیا تجربه څه ده ځې که نه ځې یاره وخت چې تر سي د سړي ډېر څه هېر سي موجوده انرژي د څه وایي موجوده انرژي دا ده یاره کېدای شي چې څو کاله بعد بیا کېدای شي لاړ شي خلکو ته څه مشوره ورکوې لاړ شئ یاره لاړ دسي په تیاري د لاړ شي هر سړی دې وګوري په تیاري باندې شي اوبه ورسره وي او ګایډ ښه ګایډ ورسره وي او ملګري ښه ملګري وي دا افغان دی افغانه ستا څه ریمارکس دی د مکمل سفر له دې ځای د تګ او بیا برته د راواپسۍ ځای څنګه ځای وي او ستا خپله سټیمنا او انرژي څه ویل ما خو فرست ټایم دغه شي ولاړم نو ښه په خوند باندې ولاړو له هغې خوا او اوبه هم ښې ډېرې راخیستې وي د اوبو کمي به نن که محسوس کړه او واپسي کې چې راتلو نو د اوبو هم څه کمي محسوس کړه خو ډېره نه او بل له هغې خوا تګ دومره مشکل نه دی لکه هغې خوا راتګ نو له هغې خوا راتګ زه ډېر زیاته ستړی کړم بیخي ډېر ستا خو اول وار و چې تخت ته ولدي څه ډول ښه بوټان هم پکار دي ښه ډریس ورته پکار دی او ښې ډېرې اوبه پکار دي او داسې سړی به نه ځي چې سټیمنا نه لري سټیمنا والا سړی به ځي چې تخت د ولدي څه د مسول تخت چې مې ولیدلی نو بس کوم چې ما په سوچ کې جوړ کړی ما خو هغه خواته جوړ کړی سړی مخ یې هغه د ژوبو خواته وي خدای مخ یې د درابڼ د ډیه خان خواته و نو بس دغه یو ګالر خاصه چینج پکې نور تخت ما په څیرونه کې هم لیدلی بیا ځې که به لاړ شي داسې یو سفر جوړ شي یاره بیا ما مشکل دی چې لاړ شم بس دا اول او بس اخري دا وار اول او اخري د دې بعد مشکل دی چې لاړ شم دا په امیر خان او رزاق خان دی دوی هم راکښته سوه د دې دواړو دویم وارو چې وختل او افغان څه زو غواړم پیره پامیره ته څه اضافه ته څه وایې وختې راغې څه وایې 3200 پیره د دوم وار د اول وار په نسبت خو ډېر ښه نه ته 5000 پیره یو مسله ده چې اسټیمنا بوټه خرڅ یو خبر چې لهجه خلک رواناږي او بدل لهجه په وفر مقدار کې وړي دوی خلک ورته هیڅ بلا وبستا بلا داسې وبې دغه نه د چشلو دي نه د کتلو دي هغه ډېرې مرداړي وبم یو گاډه پرته وي جوړه کړې وي د سیمټو پاک یو کله وی کله نه وي نو اوبو بالکل دوی اعتبار نه پر کیسو اوبو دوی لهجه وړي اوبه د په وفر مقدار کې بیا سماتخ مسله نه دی څومره اوبه دی وسړي په کار دی تر تخته چې یوسي بیا راسي 9 لیټر یو سړی په کار دی کم څه 9 لیټر دی وسړي ډېره ډېره مننه دا دی رزاق خان د دم دویم وار دی چې وخت یې بیا راغی ستا ته څه ویل غواړې دابل په نسبت چې دی موږ ډېر انجوای وکړي دا واره اول وار کوم اول سټیپ چې ولې اول وار چې موږ لاړو په اور ډېر په تکلیف سو دا ور مو په واپر مقدار کې وړي ډېر خوند وکړي ډېر انجوای کوي سیار څوک چې دا یو ریکوست دی چې اوبه د ورسروړي نور دی وشي ضرورت نسته نه د مړۍ نه د خوراک دی وشي بسکټ او اوبه شان د ورسروړي بس دا تر ګردو بیسټ یو خبره بله پکې اډ کومه د مسل د ریلیکسیشن چې کومه ګولۍ ده هغه که دی له هغې خوا استعمالوي که له هغې خوا استعمالوي دا ګولۍ د خامخا ورسره یوسي خامخا
دا سفر تقریبا اختتام ته رسېدو والا دی ګاډي را ګرځي بس بیا نو موږ سفر کوو ورته ځو د دې علاقې نوم تنګی دی تر دې ځای پورې روډ راغلی دی د دې پر مخ بیا موټر نشي تللی هر څوک چې راځي دلته خپله ګاډۍ ودروي د دې ځای بیا دوی پیدل پیاده سفر سټارټ بیا نو بس دا د غرونو لړۍ ده یو غر واوړي بل غر راسي یو غر واوړي بل غر راسي سفره چې څو د لنډوم د عمر نور اوږدېږي چې یو غر پاس کړم بل غر یې په سر دنګ ښکاري نو بس بیا نو خوند هم لري او هر څه سته دا دی شکور خان د دم اول وار وی څه وایې ستا سفر څه وایې ستا یاره زما خو نه اول وار یو څونه ستړی سوی یم دغو نه مې خوند هم پراخستی دی ډېر بهترینه ځای دی د سړي چې کم سوچ وي سړی دغه یې ډېره اسانه وي خو دورې اسانه هم نه ده هر سړی چې ځي فل د پر بندوبست ځي خو بې انتها خوندور ځای دی ډېر زیاته خوندور ځای دی خو ډېر سخت ستړی ځای هم دی ډېره مهرباني اورنګ د دم تقریبا دویم وار دی وخت یې د بیا شوستی اورنګ څه به ویل غواړې په تسلیمان کې ویل نشته خوند خو یې په خپل ځای دی بیخي زیاته خوند لري ستړیا هم لري چې کوم خلک ستړیا برداشتولی شي هغه به وراشي خامخا دې وګوري خو زما خپله اراده ده چې په کار شي هر کال وراشي نور به ملګري ورته ګوري چې ملګري ځان برابروي که نه برابروي نسي را او په څنګه تیارې راسي خلک په کار دی چې راشي خو خلکو ته دا درخواست چې به یې د اوبو د بندوبست دا یو مخلوق په خوله ده نه چې بالا اوبه شته بالا د بارانه اوبه دي هغه زموږ د ښار والا نه شي څښی لهذا د اوبو په بندوبست دی دا او بیا ګایډ به هم خامخا امیر اوس زما وار دی زما په خپل اول وار وي وخت هم د امرا شوسم د موږ سره تر ټولو غټه فایده دا وه چې زموږ په ګروپ کې 15 کسان تر 4 کسان تر مخه تللي وي ورته راشي اوه موږ دلې بس زی جماعت دا و چې موږ سره ګایډ هم وي لارې ورکاږي اوله غټه مسله دا وي چې پر مخ لارې تخیازي ځای په ځای لارې خراباږي د لارو غټه مسله ده او بل انتهایی خوندور سفر دی په کار دی چې هر ځوان ځان ورسوي سره چې سټمنا کې وي او فول ټایم انرژي لري اوبه د واخلي ریډ بول د واخلي انرژي د واخلي ګولۍ د واخلي بیا د ځان رسوي انتهایی خوندور ایډونچر ډېره مننه بای بای زموږ